رحیم. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه ولي ولاد یوسف له یوې نوې ویډیو سره تر تاسو راغلی یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي باندې ګارډ آپشن خلاص کړو تر څو زموږ آی ډي له هیکرانو څخه وژغورلی شي. یعنې هیکران نشي کولی زموږ آی ډي داسې په اسانه توګه هیک کړي. ملګرو، زه تاسو ته ښیم چې ګارډ آپشن کوم دی. ملګرو ګورئ، دغه ګارډ آپشن ما ورته خلاص کړی دی. نو هیکران نشي کولی چې زما فیسبوک آی ډي هیک کړي داسې په اسانه توګه. ملګرو، زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو دغه ګارډ آپشن په خپل آی ډي باندې خلاص کړو تر څو له هیکرانو څخه زموږ آی ډي ساتلی واوسي. مخکې له هغې ملګرو، که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو دا شان نورې خوندورې ویډیو زموږ تر تاسو در ورسیږي. ملګرو، زه اوس راځم چې څنګه کولی شو دغه ګارډ آپشن خلاص کړو. ملګرو، د ګارډ آپشن د خلاصولو لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی، هغه د کیوي بروزر په نوم باندې دی. دغه اپلیکیشن دی ملګرو، تاسې به پلی سټور کې دغه سرچ کوئ او دغه به له پلی سټور نه انسټال کوئ. کله مو چې دغه انسټال کړو وروسته له هغې په دې کې نه زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي ګارډ آپشن خلاص کړو. ملګرو، دغه ما هر څه ترې تاو کړو، KIWI بروزر، دغه به تاسې له پلی سټور نه انسټال کړئ. ملګرو، کله مو چې دغه کیوي بروزر را خلاص کړو ملګرو، دلته به تاسې سمدلاسه خپل فیسبوک ټاپه د کونج کې چې ګورئ دغه به را خلاصه کړئ. کله مو چې دا را خلاصه کړه ملګرو، نو زما آی ډي خو مخکې نه تیاره داخله ده ورته، خو که چېرې تاسې آی ډي نه وي داخله نو تاسې خپل آی ډي ورته لوګین کړئ. ملګرو، وروسته به چې کله مو آی ډي لوګین کړه شاته خپل هم صفحې ته به واپس راسئ. کله چې د هم صفحې ته راغلی ملګرو، نو تاسې به دلته سرچ ساحې ته راشئ. په سرچ کې به کروم ویب سټور مو چې سرچ کړو ملګرو، دلته به سمدلاسه دا لومړۍ ساحه ګورئ. لومړۍ ساحې کې کروم ویب سټور دغه به را خلاص کړئ، دا به کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړو ملګرو، په دغه کونج ساحه کې تاسې سرچ ګورئ، دا سرچ ساحې ته به راشئ. ملګرو، دلته به سرچ ورکړئ فیسبوک پروفایل فیسبوک پروفایل پیکچر فاصله به ورکړئ، بیا به پیکچر ورته سرچ کړئ. پیکچر بیا فاصله ورکړئ، ګارډ به ورته سرچ کړئ. ملګرو، به دلته به تاسې سرچ ورکړئ فیسبوک پروفایل پیکچر ګارډ او هغه نه وروسته به سرچ باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسې دا په سر ته څخه ګورئ، په دې کې دغو کې مو چې هر یو را خلاص کړو نو کله مو چې را خلاص کړو ملګرو، دلته به تاسې ته په کونج کې کوچنی ډاونلوډ وهي. ملګرو، ما خو مخکې ډاونلوډ کړی دی، اوس ماته ډاونلوډ نه ښیي. ملګرو، دغه دومره غوټ دی نو یا به 2 KB یا به 1 MB سایز وي. ملګرو، دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړو نو بېرته به خپل هم صفحې ته راسئ. ما خو مخکې ډاونلوډ کړی دی. کله چې هم صفحې ته راغلئ ملګرو، دلته به تاسې پاس به دا کونج کې دغه 3 ټکي ګورئ، په دغو باندې به کلیک وکړئ. کله چې هغه ډاونلوډ کړو وروسته له هغې نه کله مو دا 3 ټکي کلیک کړو نو پورته به راشئ، بیا کې تاسې لیکئ پروفایل پیکچر ګارډ، دغه به تاسې را خلاص کړئ. ملګرو لږ ورته انتظار کېږم تر څو دا صفحه په سمه توګه خلاصه سي. ملګرو، سر کې ګورئ لیکي پروفایل پیکچر ګارډ. ملګرو، دا شان پورته به راشئ. کله صفحه خلاصه شوه ملګرو، دلته ګوره ما خو دلته لیکلي ټرن آن، ما مخکې آن کړی دی، خو زه اوس تاسو ته ښیم واپس یې اپ کوم او بیا راځم. ګوره زما له فیسبوک صفحې نه به دا ګارډ آپشن ایسته کېږي او بیا یې تاسو ته آن کومه بېرته به پرې لګېږي. ملګرو، زه اوس بېرته اپ کوم. ملګرو، اپ څه سمه ده
زه اوس راځم خپلې فیسبوک صفحې ته، دا تازه کوم. ودې ملګرو زما فیسبوک صفحې څخه ګارد آپشن نشته، سو اوس واپس ورځم، بیرته یې آن کوم. ګوره بیا به ګارد آپشن خلاصیږي. واپس آن ته وړم. اوس راځم ملګرو، ګورئ زما فیسبوک صفحې باندې به ګارد آپشن وګورئ. تاسې ګورئ خلاص شو. ملګرو دا ګارد آپشن ډېر مهم ده، نو تاسې حتما در سره په خپلو فیسبوک آیډیانو پروفایل باندې خلاص کړئ، ځکه چې زموږ آیډیانې به له هیکرانو څخه ژغورل شوي. ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو خدای دې وکړي چې خوښ شوي به مې، که چېرې مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او ملګرو ته شیر کړئ، تر څو ستاسې ملګري هم دغه طریقه زده کړي او خپل پروفایل پکچر باندې ګارد آپشن خلاص کړي. ملګرو که چېرې مو زموږ ویډیو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ.